عزتمند په خنت باندې دنیاوي کار کول دا هم په دینی کار باندې بدلیږي. من او تاسو بعضی کارونه د عادت په تور باندې کوو، مثلا خوراک سکا خوب تلل د ملګرو سره ملاویدل انفرادي یا اجتماعي ژوند تیرول. نو که چېرته موږ همدا کارونه په خنت باندې د سنت طریقې موافق او خاص د الله جل شانه د رضا دپاره وکړو نو همدا عادت به زموږ او ستاسو په عبادت باندې بدل شي او الله جل شانه به موږ او تاسو ته په دې باندې اجر راکړي. د دې یو څو مثالونه زه ستاسو د وړاندې پیش کوم، بیا تاسو په هغې باندې قیاس وکړئ. مثلا زموږ او ستاسو خوراک سکاک دا عادت دی، د ورځې څو فیرې موږ او تاسو خوراک سکاک کوو، لیکن دا په دې نیت باندې وکړو چې نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی ولنفسک علیک حقا، او ستا د نفس په تا باندې حق دی. نو زه دغه حق ادا کوم، ځکه دا خوراک کوم. یا پکې موږ او تاسو دا نیت وکړو چې په دې خوراک کولو سره به زما په بدن کې طاقت پیدا شي، نو بیا به زه د الله جل شانه عبادت په اسانه کولی شم. یا پکې دا نیت وکړو چې کله به نبي علیه الصلاة والسلام ته خوراک راوړلی شو، د هغه مخې ته به پیش کړلی شو، نو هغه به دا یو نعمت ګڼلو، د الله شکر به یې ادا کوه، خوراک به یې وخوړلو. نو چې موږ او تاسو هم خوراک کوو نو په هغې کې هم دا نیت وکړو چې دا د الله جل شانه یو لوی نعمت دی او دا خوراک نه وروسته بیا شکریه ادا کړو. نو په داسې قسمه نیت کولو سره به دا خوراک او څښاک عبادت وګرځي او الله جل شانه په دې باندې موږ ته اجر راکړي. یا مثلا موږ او تاسو د ماسخوتن وختي اوده شو او دا نیت وکړو چې موږ سهار چې کوم لی هغه مانځه ته وختي راپاڅېږو. یا مثلا موږ او تاسو کله چې اودس ماتی کوو د ځان نه ګندګي لرې کوو، نو په دې نیت باندې لرې کړو چې زموږ بدن ته راحت میلاو شي او عبادت په اسانه طریقې سره وکړو. یا د والدینو سره موږ او تاسو احسان کوو، دې دپاره کوو چې الله جل شانه موږ ته د خپل والدینو سره د احسان حکم فرمایلی دی. یا د خپل بیبي بچو سره محبت په دې نیت باندې کوو چې نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته د دې حکم فرمایلی دی او په خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلو بیبیانو او د خپلو بچو سره محبت کلی دی. یا موږ او تاسو اخیستل خرڅول کوو یا تجارت کولو په دې نیت باندې موږ او تاسو وکړو چې په موږ باندې د خپلو بچو د خپلې بیبي حق دی، لہذا ها حق ادا کوم، ځکه دا تجارت کوم. بلکې زه به دا ووایم محترمو، که یو کس په بازار کې ټماټر خرڅوي، د ټماټرو ریړۍ لګولې ده او دا اواز کوي چې ټماټر په 50 روپۍ کیلو، خو د ده نیت دا وي چې د الله او د رسول د حکم مطابق د خپل اولاد دپاره حلال رزق وګټم، نو ده ته هم په دې باندې اجر میلاویږي. لیکن که یو کس هغه د الله ذکر کوي په دې نیت باندې کوي چې ما ته خلق ښه سړی ووایي، د ریا د شهرت دپاره کوي، حاجي صاحب تسبیح راخیستې دي هغه ذکر کوي دې دپاره چې خلق ما ته بزرګ ووایي، خلق ما ته ښه سړی ووایي، نو که تاسو دا غواړئ چې زموږ او ستاسو دنیا او د دنیا هر یو کار په عبادت بدل شي، نو په هغې کې خالص نیت د الله جل شانه رضا وګرځوئ. وما علینا الا البلاغ.